دوستانو د پاکستان، افغانستان او چین د خارجه چارو وزیرانو د چین په بیجینګ ښار کې ناسته کړې ده او دا ناسته پس له هغې ناستې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې همدغه شانې درې اړخیزه ناسته ترسره شوه چې پکې د چین، پاکستان او د افغانستان چارواکو ګډون کړی و. په موجوده وخت کې دا ناستې ډېرې ګټورې دي د دواړو هیوادونو بلکې د درې واړو هیوادونو ولسونو ته ګټه رسوي، تجارت ورسره ښه کیږي او دلته چې کوم په پاکستان کې مهاجرین پراته دي له ټولو څخه زیاته ګټه دوی ته رسیږي ځکه چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې هغه پاکستان ته ډېر ارزښت لري او کله چې چین د دوی دواړو په منځ کې موجود وي نو که چیرې د دوی په منځ کې ځینې مسلې راځي هم نو کوشش به کیږي چې دا مسلې د خبرو له لارې هوارې شي او د پاکستان او افغانستان د خارجه چارو وزارتونو هم په دې اړه اعلامیې نشر کړي دي. ویلي دي چې په دغه ناسته کې په تجارت باندې، په امنیتي مسایلو باندې او د ډیپلوماټیکو اړیکو په ښه والي باندې خبرې شوي دي او ورسره چې کوم دی په پاکستان کې چې کوم سی پیک دی دا د چین چې کومه لویه ستره پروژه ده خبرې په دې شوي دي چې دا لا ښه شي او افغانستان ته د دې د غځولو لارې چارې ولټول شي. نو زما په فکر دغه شانې ناستې دې سره سیاسي اړیکې ښې کیږي د دواړو هیوادونو په منځ کې چې کوم مشکلات وي هغه د خبرو له لارې د میز په سر په هغې بحث کیږي او د حل لارې ورته لټول کیږي او په موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه مهمه مسله چې ده هغه د افغان مهاجرینو ده. نو زه وایم که چیرې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې ښې وي سره نو امید دا دی چې پاکستان به د افغانستان د چارواکو سره د یونیسیار سره په ګډه دغه د افغان مهاجرینو موضوع ته د یو میکانیزم له لارې یو پلانینګ کوي یو طریقې کار به ورته برابروي تر څو که دا خلک دلته هم پاتې کیږي په ارامه ژوند وکړي او که افغانستان ته هم ځي داسې د یو برنامې له لارې د یو پروګرام له لارې دوی په سلسله واره توګه افغانستان ته لاړ شي نه داسې یو دمي چې دوی سره وخت کم وي او دوی تصادفي دا پلانینګ وکړي چې یاره افغانستان ته لاړ شو. نو امید دا دی چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ دغه ناستې لا وغځول شي او د دواړو بلکې د درې واړو هیوادونو په منځ کې په تجارتي مسایلو باندې، امنیتي مسایلو او دغه شانې چې کوم د ولسونو مشکلات دي په دې باندې خبرې وشي او دغه اړیکې لا پیاوړې شي. مننه.